د بریټانیا د کورنیو چارو وزیره وايي د زرګونه به برخلیکه کډوالو غوښتنلیکونه څېړل کېږي. د بریټانیا د کورنیو چارو وزیرې ویلي د هغو زرګونو کډوالو غوښتنلیکونه به وڅېړل شي چې د شړلو په درشل کې دي. ایوټ ژمنه وکړه چې په هوټلونو کې به د هغوی کډوالو د اوسېدو بهیر ودروي چې ډېر لګښت پرې راځي. مېرمن کوپر زیاته کړې ده چې د ناقانونه کډوالو د منلو لپاره به د منع کولو قانون هم له منځه یوسي. د کارګر ګوند د حکومت دغې غړي د بریټانیا پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې به د کډوالۍ د قانون یوه ماده له منځه یوسي. مېرمن کوپر دا رنګه زیاته کړې چې د محافظ کار ګوند حکومت غوښتل روندا ته د ناقانونه کډوالو د ایستلو په کار کې 14 میلیارډ ډالر لګول چې دغه تګلاره واک ته د کارګر ګوند په لومړۍ ورځ د کېږي شامل لخوا لغوه شوه. هغې زیاته کړې چې پخواني حکومت روندا ته د کډوالو د ایستلو په کار کې مخکې له دې چې د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي